بیا د اکثره پورې ټول راسې دغه آیات مات کړي چې په دغه آیات باندې څه کوي چې وقرن فی بیوتکن ښځه دې مطلق په کور کې قرار نیسي د باندې دې نه راوځي نه د کار دپاره نه د ډاکټرۍ دپاره نه د سودا دپاره د هېڅ شي دپاره دې خدای وایي نه راوځي مطلق یې ذکر کړی دی چې وقرن فی بیوتکن څوک یې ماتولی شي دا آیات هر څوک چې دا آیات ماتولی شي راولاړ شي نو ته ما ته دا وایه چې دغه دلیل راته ولټول چې ښځه دې لږ مخ راوځي دا خو نه ما ته معلوم دی او نه زه وایم چې ما ته ټیک $1,00,000 په پاکټ کې پیچلي راکړې لا به زما ته خوله راونوځي چې ښځه د باندې راوځي که دې ښځه راوایستل خلک دې تباه کړه خلاص خو هغه ښځې دي چې تلیفونونه ورڅخه دي د باندې راوځي لعنت یې پر مېړه لعنت یې پر پلار لکه رسول الله چې پر ویلي دي لعنت یې پر خاندان چې خلک یې اوري په تلیفون باندې سړي ته زنګ وهي ورته راځي هغه یې بیا زنا ورسره زنا چې په یو ملک وي دا ملک به څنګه آباد وي رشوت چې په دې ملک وي دا ملک به څنګه آباد وي قانون چې د کفر وي بیا به دا ملک څنګه آباد وي لڅمخې ښځې چې راوځي بیا به دا ملک څنګه آباد وي ګناه و فلمونه و تلویزیونونه و عکسونه چې وي بیا به دا ملک څنګه آباد وي د بارانو خواهش کوو باران نه کیږي د خدای رحمت هغه حیوانان هغه د ماهیان د دریابو خدای زموږ ستاسو په ګناهو باندې نیولي زموږ ستاسو په ګناهو خدای نیولي هیڅ دا قرآن دا دین دا اسلام زموږ زړو ته نه راولېږي په خولو باندې یې وایو خلاص په غوږو باندې اورو ارمان چې راولېدلی دا زموږ زړو ته دننه ننوتلی او په هغه باندې به عمل کولی خلاص نو زه ورتلم یې بل چا راته ویل مه ورځه دا د ښځو حقوق کاکا څه به کوي بالا د ښځو څونه حقوق دي لا تر اوسه نه دي پوره سوي د ښځې حقوق تر اوسه نه دي پوره سوي هغه حقوق چې و نارینهو ته خدای تعالی عز وجل ورکړي دي و ښځو چې ورکړي د قرآن د میلاد څخه اوس ډېر په پراخه پیمانه باندې هغه د قرآن د خلاف څخه اوښتي دي چې هغه ښځې لا د ښځو حقوق نه دي پوره دغه رقم حقوق د ښځو پوره دي چې پرتوګ ځینې وکړه بیا د بېمه آپ نیکر په واغونده او یو سنه بل به وتړه خلاف دا د ښځو حقوق دا د پښتنو په ملک کې دغه رقم غواړي انګریزیان یې غواړي امریکایان یې غواړي روسان یې غواړي نور کفار یې غواړي ځکه چې د دوی په قانون او د دوی په دین کې دا هېڅ مهمه خبره نه ده چې ښځه دې په کور کې قرار نه نیسي دا یوازې په اسلام کې شته په کفر کې د ښځې و د نر فرق نشته د ښځې و د نر ما داسې ښځه لیدلې ده چې تر پایه پورې ما نه پېژندله چې دا نر دی او که ښځه وریښتان یې یو لکه هلک چې پیکی واړي او د شا د خوا یې سکوستلی همدغه رقم یې پیکی و ام جانکه چې اغوستې د نر د رشي یې کړې د نر اخر چې مې ځګر ته وکتله ځګر یې پړسېدلی و مال دا خو ښځه ده معلومېدله ولاکه چې دا ښځه ده او که نر دغه رقم حقوق غواړي یا دغه رقم حقوق غواړي چې بې پرتوګه راوځي و بازار سینماو چې ورې لکه کرکټ چې ورې لکه نورو ځایو چې ورې لکه رقصو چې ورې لکه دغه رقم حقوق د ښځو دی په قرآن کې خدای وکرنه فی بیوتکن د کوره څخه دې ښځه نه راوځي که ښه کوئ و ښځو ته تلویزیونونه د بازارو څخه رانیسئ ډیش انټینا کیبل دا وختونه ښځو ته کښېږدئ که غواړئ چې د کفر قانون برپا یې کړي که غواړئ چې د کفر قانون راولئ د کفر قانون خو راغلی دی که غواړئ چې شی ملاتړ وکړي او شی پوره کړي او شی بشپړ کړي د پښتنو نوم د ځانه څخه ایسته کړي د اسلامیت نوم د ځانه څخه وغورځوئ نو هغه رقم د کفارو افعالو اقوالو حرکاتو سکناتو چې راواخلي بالا خلاص د اسلام نوم مه اخلي هغه شرمېدلی قوم چې د اسلام نوم اخلي او د اسلام په احکام باندې عمل نه کوي زما و دغو انسانانو ته ډېر درد راځي نو د اسلام نوم په ژبه باندې مه اخله اسلام مه وایه چې زه اسلام یم دا مه وایه چې زه مسلمان یم سم دم کافر سه سم دم د هندوانو په مذهب سه نو بیا په کور کې هغه د هندوانو عکسونه د چا په کور کې د هندوانو عکسونه نشته په تلیفونو کې ملا د هندوانو عکسونه د هندوانو د ښځو عکسونه ثبت کړي هغه راځو په مسجد کې په هغه عکسو کې لمونځ هم کوو د هندوانو ریکارډونه مو په تلیفونو کې اچولي راځو په اول صف کې درېږو شرم هم نه درځي بې شرمه چې هغه زنګ درته راسي او ریکارډونه وایي ما په کراتو په دغه معراج کې په دغه مسجد کې اورېدلي د ښځو اوازونه د هندیانو هندي ریکارډونه یې تلویزیون ته و تلیفون ته ور اچولي په تلویزیون خو دې ارمان نه وختې چې په کور کې درته پروت دی ګرده شپه ډېر انسانان شته چې د سهار لمونځ دوی قطعا په جماعت خو یې نه دي کړي والله که دغسې خپل هم کړي دي ډېر انسانان ما لیدلي چې ځینو ځایو ته ورغلی در 9 بجو تر 10 بجو پورې لکه خره بیا د بې معاف ټن پراته لعنت د خدای و د رسولو د ملائکو پر اوري په 9 بجې چې راکښېنستئ مخ پرې وي و خپلو کوچنیانو ته وایي واسه هګۍ راماچ کړه بیا ناشته مو کړي د باندې راوځو بازار ته خپل دوکاندارو ته ماخوستن تر 1 بجې پورې د 2 بجو پورې پرندي سنداګانو ته ناست وي د هندوانو فلمونه ګوري نو د هغو نومان دې څنګه نه زده د هغو د ښځو نومان دې څنګه نه زده په دنیا کې یا فلم دی یا علم دی کاري صاحب خلاص دا هم دی ماته وایي یعنې د فلم څخه هم دونه اخیسته کېږي د فلم څخه دونه اخیسته کېږي لکه په چمن کې چې فلم راچولی و په خپله خور باندې راغورځېدلی و دغه ته فلم وایي او علم چې دوی ما حاصل کړی دي زه هغه احکام چې په کور کې سته په باب کې د ښځو سته په باب کې د بیابان سته ټول الحمدلله ما ته معلوم دي هغه تا ته نه دي معلوم تا کلمه نه سوه ویلی زه پېژنم هغه سړی
چې ما ته چې د کلمې دپاره راوستي چې کلمه کاري صاحب دې ته ور وښیه لمونځ خو یې بلکل نه وي زده په نامه به یې نه درته اخم ډېر انسانان یې پېژني د دې په دغه محل کې سته واده یې ورکړی 2 اولاده یې پیدا سوي په دغه کتاب یې د قسم یې ټکه لمونځ یې زده د اوسه پورې لمونځ